Afghanistan. داستان فیلم قانون شکنان برگرفته شده د قانون ماتونکي فلم کیسه د افغانستان روباټ جوړونکو انجونو ډلې نه په الهام لیکل شوی. د فلم په سر کې داستان هغو کلونو ته ورګرځي چې موږ تازه د روباټیک ټیم جوړولو تابع کوله، چې څه ستونزو سره مخامخ شو، څه تجربې مو ترلاسه کړې او څنګه د دې ډلې جوړولو فکر ذهن ته راغی. ورپسې دا راځي چې څنګه مو ټیم ته انجونې غوره کړې، په ټولنه کې څه ستونزې وي، څنګه مو مختلفو سیالیو کې ګډون وکړ، هلته مو څه مشکلات یا لاسته راوړنې لرلې. تر ډیره د 2018 او 2019 کلونو ترمنځ سیالۍ پکې راخیستل شوي دي. او چا جوړ کړی دی؟ خود این فیلم توسط با کارگردانی آقای بیل گاتنتاک دا فلم د اسکار جایزې ګټونکي بیل ګاتنتاک جوړ کړی. کیسه هم ښاغلي جاسن براون، بیل ګاتنتاک او الهه محبوب لیکلې ده. نو دا فلم تر ډیره پر حقیقي کیسې ولاړ دی چې ډراماټیک شوی دی. زه ګمان کوم ټولو لوبغاړو زموږ دروني احساسات په فلم کې ډیر په ښکلي انداز وړاندې کړي دي، که هغه زموږ د بریاو شیبې وي او که د تشویشونو او اندېښنو. The computers come today. For the boys. Girls, outside. The first time I touched a computer. زمان پخش فیلم د قانون امریکا او کاناډا په سینماګانو کې قانون ماتونکي یا رول بریکرز فلم د مارچ په 1 نیټه نندارې ته وړاندې کیږي او په بریتانیا او ځینو نورو هیوادونو کې به د اپریل او می میاشت کې خپور شي. د فلم اصلي موسیقي د هالیووډ هنرمند ښاغلي جیف بیل جوړه کړې ده او زموږ د ګران هیواد د اغیزمن غږ لرونکي آریانا سید سندري ویلي دي. هیله منه یم چې دغه فلم کتلو ته وخت ومومئ او خوند ترې واخلئ. این فیلم رو ببینید و لذت ببرید. څه لامل شول چې د فلم ډایرکټر وغوښتل چې د افغانستان روباټ جوړونکو نجونو ډلې باندې دا فلم جوړ کړي؟ خب این برمیگرده به سالها قبل آقای ښه، دا څو کاله پخوانۍ خبره ده چې ښاغلی جیسن براون او خپلې خور الیزابت براون سره په 2014 کې د افغانستان پر سفر هرات ته راغلي وو. زما پخواني دوستان دي. هغه مهال زموږ پر هغه مرکز کیسه ولیکله چې د ټکنالوژي په برخه کې مو د انجونو د روزلو لپاره جوړ کړی وو. له هغه وروسته مو هم حال سره اخیسته او بیا چې په 2018 کې روباټیک ټیم د نړۍ پام ځان ته واړاوه او مختلف سیالیو کې ګډون وکړ، نو موږ سره زموږ پر هلو ځلو د فلم جوړولو خبره شریکه کړه. په 2019 کې مو هوکړه سره وکړه چې داسې پیغام باید پکې وي چې انجونو ته هم باید هلکانو سره په مساوي ډول په ځانګړي ډول په ساينس او انجینري برخو کې فرصتونه برابر کړل شي. خو د فلم د جوړېدو پیل داسې وخت چې افغانستان سقوط شو او هماغه د چې د فلم اوسنی پیغام له هغه سره بيخي توپیر لري چې په سر کې مو ټاکلی وو. قبلا برای ساخت این فیلم داشتیم. We can't embarrass our country. We have to show we can win. That bombing was sent to Tara's father from the Taliban. She has to quit the team. Doesn't matter what we do or accomplish. We come back here, everything is exactly the same. له دې فلم مستمع څه دي؟ امید ما برای فیلمی است که فیلم دختران له دغه فلم مو تمه ده چې افغان انجونو او د نړۍ ټولو جنکویو ته د الهام ورکړي چې پر خپل وړتیاو باور ولري، په ځانګړي ډول د ساينس، ټکنالوژي، انجینري او ریاضیاتو په برخه کې. غواړو ورته ووایو چې دا مهمه نه ده چې چیرې ژوند کوئ او له څه خنډونو سره مخامخ یې، خو که وغواړئ نو د زده کړې نوښت او بري ته د رسیدو توان لرئ. د روباټ جوړونکو افغانو انجونو کیسه د روباټونو تر جوړولو بيخي لوړه ده. دا په اصل کې د خنډونو د ماتولو او ځان ته د یو داسې راتلونکي د جوړولو داستان دی چې انجونې پکې ښوونې او روزنې ته په مساوي ډول لاسرسی لري. موږ باید خپل ځوانان په ځانګړي ډول ښځې پر هغه څه بسیا کړو چې په نړۍ کې ورته اړتیا ده. دا یوازې د افغان انجونو کیسه نه ده، بلکې د ټولې نړۍ د هغو ټولو ښځو کیسه ده چې د ټکنالوژي، ښوونې او روزنې او د مشرتابه په برخه کې له ننګونو او خنډونو سره مخامخ دي. موږ غواړو دا فلم خلکو ته ورپزړه کړي چې استعداد او وړتیاوې په ټوله نړۍ کې یو شان دي، خو فرصتونه یو شان نه دي. ټول یو شان زده کړې نه ترلاسه کوي، خو موږ هر یو په نړۍ کې یو رول لوبولی شو چې دا جهان داسې جوړ کړو چې ټول پکې له شته فرصتونو ښه ګټه ترلاسه کړی شي. اوس په افغانستان کې د انجونو د زده کړو حالت واقعا زړه ماتونکی او خواشینونکی دی. ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي. زموږ ډېرې ښځې او نجونې له زده کړو، کار، عدالت
مهاجرت او روغتیايي اسانتیاو ته له لاسرسي بې برخې شوي دي. د ساينس او انجینرۍ څانګو کې پخوا هم فرصتونه محدود وو، خو اوس هغه شته هم بيخي له منځه تللي دي. دا فلم د هیواد د هغو وختونو خاطرې در یادوي چې انجونو او ښځو پکې فرصت درلود چې پوهنتون ته لاړ شي، تجارتونه وکړي، نوښتونه وکړي شي او روباټونه جوړ کړي. دا فلم همداراز دا هم در یادوي چې د افغانستان ښځې او انجونې له ډېرو استعدادونو او وړتیاوو ډکې دي او هیڅ کله هم باید له هغوی د زده کړو حق وانخلو. There's only one fight left tonight. If we miss it, we're dead. This event is the most important robotic competition in the world! This is our chance. We have to fight. د روباټ جوړونکو افغان جنو ډله نن سبا په څه بوخته ده؟ تیم روباتیک اعضای سابق تیم د روباټ جوړونکو انجونو ډیری پخوانی غړي اوس په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي. دا واقعا د ویاړ خبره ده. دوی تمانېدلي دي چې د نړۍ په مختلفو پوهنتونونو کې لکه MIT کې درس ووایي یا په ټیک ورجینیا پوهنتون کې زده کړې وکړي. برانډ، کالیفورنیا، ټکساس، A&M او مختلفو نورو پوهنتونونو کې لوړو زده کړو ته دوام ورکړي. ځینو انجونو په خپل ځانګړي پروګرامونه پیل کړي چې په افغانستان کې دننه انجونو سره د ښوونې او روزنې په برخه کې مرسته وکړي او یا هغوی سره چې د کډوالو په کمپونو کې ژوند کوي. دا ډیره د ویاړ خبره ده. د دې ترڅنګ زموږ روباټیک ډله خپل سیالوي ته دوام ورکوي. اوس په نړیوالو سیالوي کې زموږ د ټیم اکثریت هغه انجونې دي چې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته کډوالې شوي دي. همداراز زموږ د انلاین زده کړو بهیر لا روان دی چې موږ په افغانستان کې دننه او یا پاکستان ته کډه شوو افغان انجونو ته روزنه ورکوو. پر یو نوي تولید چې موږ اوس کار کوو هغه داسې یو روباټ دی چې تدریس به وکړی شي. ان شاء الله چې دغه روباټ به په جون یا جولای میاشت کې بازار ته راووځي. ډېرې خوشاله یو چې دغه افغان تولید بازار ته وړاندې کوو. وارد بازار بکنیم.